ډېر داسې انسانان دي چې د دوی په ملګرتیا باندې ته ژوند تجربه کوي. هغه ناخوالې چې دوی تا ته درکوي، هغه خفګان چې دوی تا ته درکوي، هغه ضربې چې دوی تا ته درکوي، ته یې پر وړاندې تجربه ترلاسه کوي، په ژوند کې پیاوړی کېږي، له ژونده درس اخلي. داسې خلکو سره ملګرتیا دوامداره مه پاله، درس ترې اخله. مسلمان مؤمن له یوه ځایه دوه ځل نه چیچل کېږي، له یوه غاره دوه وارې مؤمن نه چیچل کېږي. ملګرتیا ورسره کوه، خو کله چې دې تجربه کړ چې دا سړی ستا د ملګرتیا وړ نه دی، پرېږده. هغو خلکو لاس ونیسه، د هغو خلکو ملګرتیا خوندي وساته چې دوی ستا لپاره د الله تعالی لخوا نعمتونه دي. دوی په قیامت کې هم تا بریالی کوي او په دنیا کې هم تا ته مثبت انرژي درکوي. هغوی چې منفي انرژي ده، منفي انرژي نه ځان ساته، کرکه ورسره مه کوه، عقده ورسره مه پاله او ژوند ورسره مه تریخوه، ځان ترې لرې که. ځکه دغه کرکه، دغه عقده او دغه کینه چې ته دوی سره کوي، دا ستا ژوند ناکامه کوي، تا له داخله ځپي، تا خوري، تا نه یو ړوند انسان جوړوي چې ښه پرېکړه نشي کولی. هغسې نعمتونه باندې ډېر پام کوه چې ملګرتیا یې تا ته هم په دنیا کې ګټه ده، هم د آخرت کې الله تعالی ته نږدې کوي. ځکه خو قرآن کریم وایي چې وکونو مع الصادقین، له نیکو رښتونو صادق انسانانو سره واوسئ، دوی تاسې ته نعمتونه دي د الله تعالی له لوري.